بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ دوهمه درسي حلقه ده. مخکې له دې چې د دې حلقې د عنوان په ارتباط بحث شروع کړو، که اجازه یې چې د مخکني درس او حلقې درسي په ارتباط مختصر عرایض ولرم. په هغه حلقې کې موږ د عالم د پیدایښت په اړه د قرآن او ساینس ترمنځ یو رنګوالی وڅېړو. د قرآن د دې آیت په رڼا کې چې فرمایي اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون. آیا کافران په دې نه پوهېږي، دې ته یې پام نه دی کړی چې اسمانونه او ځمکه سره نښتي وو او موږ سره بیل کړل، او هر ژوندی شی مو، هر ژوی مو له اوبو جوړ کړ، له اوبو پیدا کړ. نو آیا ایمان نه راوړي سره له دې چې دا حقیقت مخې ته پروت؟ څنګه هغوی ایمان نه راوړي؟ په دې مبارک آیات کې څو اساسي لارښوونې زموږ په وړاندې ایښودل شوي دي. لومړی دا چې اسمانونو ځمکې په ابتدا کې د پیدایښت په ابتدایي مرحله کې سره یو ځای و، نښتي وو او موږ سره بیل کړل. یعنې دا چې د اسمانونو ځمکه ټول یوه کتله وه. دا پراخ عالم د دې 1 تریلیون تر 2 تریلیونو پورې کهکشانونو سره، یعنې له 1,000 میلیارده نه تر 2,000 میلیارده ستورلیکي، چې په دې هر ستورلیکي کې هم تر 100 میلیارده زیات ستوري دي. له دې نه معلومیږي چې دې عالم عظمت او پراخوالی څومره دی. او دا خو لا تر اوسه پورې خلکو ته معلوم شوی ده، ساینس درک کړی. اما دا چې له دې وروسته به د دې د اندازې په ارتباط څه وایي لا معلومه نه ده. تقریبا 100 کاله وړاندې دا 120 میلیارده ګڼل کېده او اوس 2,000 میلیارد. دا هماغه خبر ده چې ساینس په 21مې پیړۍ کې وکړه. نن ساینس هم دا خبره کوي چې یو وخت ټول عالم یوه کتله او سره بیل شوي. څنګه بیل شوي؟ په دې ارتباط هم د ساینس خبره یوه نه ده. یوه نظریه دا ده چې دا د یو داخلي عامل له کبله منفجر شوی، ولې نور ورسره دا نظریه نه مني. دا داخلي عامل څه و چې دا انفجار واقع شوی؟ ساینس لا په دې ارتباط واضح، قاطع او وروستۍ خبره نشي کولی، او ورته ګرانه هم ده. که نه ووایي چې مستحیل ده، دا ورته ګرانه ده چې ثابته کړي د دې ستر انفجار عامل څه و. قرآن وایي چې الله تعالی دا سره بیل کړي. دا داسې ده لکه چې قرآن د پیدایښت او خلقت په ارتباط فرمایي چې دا مختص د الله تعالی کار دی. الا له الخلق والامر. پیدایښت مختص د الله تعالی کار دی. ساینس په دې باندې اعتراف کوي چې انسان نه څه پیدا کولی شي او نه یې نیست کولی شي.
یو سطحي او عامیانه تصور خو دا دی چې انسان کولی شي شته موجودات دا مزمحل کې له منځه یوسي، لکه دا چې لرګی د وی سوځي ختم شي یریسي، خو هغوی دې ته متوجه نه دي چې په د لرګي په سوځولو سره هغه له منځه نه ځي بلکې له یو حالت نه بل حالت ته وړي. جامد دی په ګاز تبدیل شي، انرژي تولید کړي، ایره شي، او دغه یو ذره هم له منځه نه دی تللی. انسان اصلا نه په دې توانېږي چې څه پیدا کړي او نه په دې توانېږي چې څه له منځه یوسي. قرآن هم دا خبره کوي او نن د علم او د ساینس وروستۍ او قاطع خبره هم دا ده. امن یبدأ الخلق ثم یعیده، هغه څوک دی؟ الله تعالی ګڼ شمېر دی آیاتونو د قرآن عظیم شان کې دا مطلب راغلی. هغه څوک دی چې خلقت او پیدایش یې پیل کړی او بیا یې اعاده کوي. له اعاده کولو نه مراد دا هم دی چې بیا یې مسلسل پیدا کوي. اعاده د خلقت ده، ابتدا د خلقت او اعاده یې. ابتدا د خلقت داسې چې انسان نه و د لومړي ځل لپاره پیدا شو او بیا دغه نسل په مسلسل توګه د تناسل له طریق نه پیدا کوي. مراد له اعادې نه دا هم دی، ابتدایي پیدایشت بیا په مسلسله توګه دغه پیدایشت، لکه د انسان ابتدایي پیدایشت او بیا په مسلسله توګه په طبیعي طور اوس لکه دا څنګه چې دغه نسل دوام کوي، دا پیدایشت. یا له اعادې نه مراد دا ده چې بیرته یې نیست کوي، له نیست نه یې هست کوي او بیرته یې نیست کوي. قرآن فرمایي چې هیڅ څوک له الله تعالی پرته نه څه پیدا کولی شي او نه یې نیست کولی شي. نن ساینس هم دا خبر کوي او دا هم د قرآن یو اعجاز دی. واقعیت دا دی چې دا د قرآن یو ستر اعجاز دی. دا خبرم چې دا لومړی انفجار څنګه واقع شوی ده، موږ وایو چې دا داخلي عامل نه و. ساینس هم نشي کولی چې دې انفجار لپاره داخلي عامل په ګوته کړي. قرآن وایي چې دا د الله تعالی کار دی. الله تعالی دا پرېکړه کړې وه چې دا انفجار واقع شي او د ځمکې و اسمانونو سره بیل شي او د اوسنی کیفیت و حالت ورکړي. د آیات بله مهمه لارښوونه دا ده چې الله تعالی د ژوو پیدایش له اوبو نه پیل کړی. بله ورځ په مخکني درس کې اعظامي صاحب یو پوښتنه درلودله چې قرآن کې دا هم ویل شوي دي چې په اوبو سره مو مړه ځمکه را ژوندۍ کړه. آیا مراد دا ده چې اوبه د ژوو د ژوندون باعث کېږي او که مراد دا دی د دې آیت چې الله تعالی ژوي له اوبو پیدا کړي؟ دې آیت الفاظ داسې دي چې له اوبو نه یې له اوبو په اوبو سره نه، من الماء ویل شوي دي، بالما نه دی ویل شوی. هغه آیتونو کې چې همدا الفاظ راغلي دي چې فاحیا به الارض بعد موتها، له اسمانه یې اوبه نازلې کړي او په دې سره یې مړه ځمکه بیرته را ژوندۍ کړه. یعنې د ځمکې په زړه کې چې د نباتاتو کومې جرړې وې، تخم یې و، دانه یې وه، زړې یې وه، دا زړې او جرړې د اوبو په وسیله الله تعالی را ژوندۍ کړي. په اوبو سره د مړې ځمکې د را ژوندۍ کولو مراد دغه دی. اما له اوبو نه د ژوو پیدا کول چې په دې آیات کې ویل شوي دي، مراد دا ده چې اصلا دا ژوي جوړ شوي له اوبو دي. قرآن کله د انسان خلقت له خاورې ښیي،
له تراب، انسان تاسو مو له خاورې پیدا کړ. او کله وایي له خټې من تین، او کله وایي له سرېښناکې خټې من تین لازب، او کله وایي چې له کړنګېدونکې کودرې، یعنې خاوره چې خټه شي بیا کلکه شي داسې لکه کودره. او کله وایي چې له بویناکې تورې خټې من حمأ مسنون، له تورې او بویناکې خټې. او په دې آیات کې د انسان او د ټولو ژوو د پیدایښت ماده اوبه ښیي. اوسنی پیدایښت هم له اوبو ده. دا اوس هم انسان له یو څاڅکي اوبو پیدا کېږي. مني اوبو ته ورته ماده ده. او ابتدایي پیدایښت انسان هم له اوبو. قرآن دلته هم وایي چې انسان مو له اوبو پیدا کړی، ژوي مو ټول له اوبو پیدا کړی، او انسان له اوبو پیدا شوی، له مني پیدا شوی. همداراز قرآن وایي چې تاسو اوس له نطفې پیدا کړو. او ابتدایي پیدایښت په ارتباط هم وایي چې له نطفې نه مو انسان پیدا کړ. خو دا چې آیا دا د انسان په خپله د دې جوړښت بیل بیل حالتونه دي؟ لکه دا چې خاوره راټوله شوې ده، اوبه ورباندې اچول شوي دي، خټه شوې ده، سموده یې پرې ایښې ده، سرېښناکه خټه ترې جوړه شوې ده، نوره موده پرې تېره شوې ده، توره بویناکه خټه جوړه شوې ده، بیا یې د هغه مجسمه جوړه کړې ده، بیا یې هغه په اور ایښی ده چې د کودرې په شان سیر شي، لکه کوم کولال چې له خټو منګی جوړوي، بیا دا منګی په اور باندې ږدي او هغه پخه شي. آیا همداسې د انسان مجسمه په همدې ترتیب جوړه شوې ده، بیا په هغې کې الله تعالی روح پوکړي؟ دا تعبیر. او که وایي چې د انسان د خلقت ابتدایي ماده دا ټول مراحل پلي کړي، تر هغه وخته پورې چې د انسان د پیدایښت لپاره مناسب شرایط برابر شوي دي، بیا انسان له نطفې پیدا کړ، لکه نن چې له نطفې پیدا کړي. لکه څنګه چې د الله تعالی سنت دی، دا اوس مشهود سنت د الله تعالی د مخلوق د پیدایښت په ارتباط دا دی چې له وړي ذرې د هر ژوي پیدایښت پیل کوي. تاسو چې یو ستره ونه ګورئ، دا له وړي نطفې نه پیل کېږي پیدایښت، ورو ورو وده کوي او ستره ونه ترې جوړېږي. ټول نور مخلوقات همداسې دي. تاسو چې په دا هستي کې کوم ژوی ګورئ، پیدایښت یې له یو وړي نطفې پیل کېږي، او دا نطفه هم له خاورې جوړه شوې، او په ترکیب کې هم تر ټولو زیاته برخه د اوبو ده. د ژوو په ترکیب کې تر 80% زیات اوبه دي. له دې دواړو نه کومه یې نظریه سمه ده، صحیح ده، او له قرآن سره اړخ لګوي، د قرآن له لارښوونو سره اړخ ښیي، په دې اړه به بیا انشاءالله په خپل وار کې او په خپل ځای کې مفصل بحث کوو. نننی عنوان مو دا دی چې قرآن او د ځمکې د زړه ویلې مواد. کله چې دا ویل کېږي چې اسمانونه ځمکه سره یو او د یو انفجار په نتیجه کې سره بیل شوي، د دې معنا دا ده چې د لمر او ځمکه هم یو وخت سره یوه کتله، باید ځمکه هم یو وخت د لمر په څېر سره او توده وای. ورو ورو د ځمکې بارانی قشر سوړ شوی، د تیږې په څېر ګرځېدلی، خاوره پیدا شوې، او د زړه د ځمکې د زړه مواد اوس هم هماغسې ویلې دي.
خو راشئ چې آیا قرآن عظیم الشان هم په دې ارتباط څه ویلي که نه چې د ځمکې د زړه مواد ویلي دي. تاسو د ځمکې هغه واچوئ. ځمکه دغسې یو جوړښت لري چې اووه طبقې اوس ساینس وایي ځمکه اووه طبقې دي. دا طبقې همداسې چې یو له بل نه د حرارت د درجې په ارتباط هم فرق لري، د موادو د ترکیب له پلوه هم فرق لري، او د ضخامت له پلوه هم توپیر لري. او د زړه مواد یې ټول ویلي دي او چې څو زره درجې د سانتیګریډ چې په هغه کې هر څه سوځېږي. اوسپنه هم سوځېږي، نور مواد خو پرېږدي. دا هر څه د سوځېدو په حالت کې دي. یوازې دا نه چې هغه ویلي دي بلکې سوځېږي. قرآن فرمایي دا د ساینس نظریه ده. ساینس اوس چې د ځمکې په ارتباط کوم تحقیقات کړي همدا وایي، او دا هماغه خبر ده چې قرآن یې وایي. اسمانونه مو هم وجوړ کړي او ځمکه هم د دوی په څېر وه، د اسمانونو په څېر اووه طبقې. اما دا چې د ځمکې د ویلي موادو په ارتباط قرآن څه وایي؟ فرمایي یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. ای د انسانانو او پیریانو ټولګیو، دواړه مخاطب دي، انسان او پیری جن. که توانېدنی شي چې د ځمکې او اسمانونو له اقطارو اوز، یعنی د اسمان له قطر نه هم خارج سي او د ځمکې له قطر هم، ځمکې ته ننوځئ لا بلې خوا یې راوځئ. له اقطار نه د وتلو معنا هم دا ده. که تاسو کولی شئ چې د ځمکې او اسمانونو له اقطارو ووځئ فانفذو، بسم الله ملا وتړئ ووځئ. لا تنفذون الا بسلطان، د یو خاص واک او ځواک نه پرته له دې نه وتلی نشي. ځینې داسې ګمان کوي چې شاید د دې مراد دا چې انسان دغسې ځواک ترلاسه کولی شي. کله چې دغسې واک او ځواک د هغه په اختیار کې شو نو کیدی شي له دې نه وځي. خو دا سم تعبیر نه دی. واقعیت دا چې دې تعبیر معنا دا ده چې داسې واک او ځواک تاسو نه لرئ چې له دې نه تېر شئ. وروستی آیت په خپله ښیي چې له دې نه تېرېدل ممکن نه دی. فرمایي چې فانفذو لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نو تاسو دواړه ټولګي دي، جن او د انس، د الله تعالی د کوم نعمت په ارتباط ناسپاسې کوئ، هغه تکذیبوئ، تردیدوئ. یرسل علیکما شواظ من نار، په تاسو باندې به د اور بیدوده شعله راولېږل سي. یعنې که تاسو وغواړئ د اسمانونو له اقطارو ووځئ نو له داسې شعلې سره به مخامخ شئ چې بیدوده ده. دا له دې شعلو نه مراد څه دی؟ دا شهاب ثاقب، ستوري دي چې په ډېر سرعت سره پرېوځي او د همدې حرکت په دوران کې د اور لمبه ترې جوړه سي، بیدوده لمبه چې موږ یې همیشه مثالونه او بیلګې په خپلو سترګو ګورو. دا خو زموږ دا په واړه نظام شمسي او کهکشان کې ده، اما په ټول عالم کې به د دې شمېر یو الله تعالی ته ښه معلوم. تاسو باندې به د اور بیدوده شعلې راولېږل سي. و نحاس او ویلي مس، یعنی ویلي شوي مس. که تاسو د ځمکې له تل نه د تېرېدو هڅه وکئ له ویلي مسو سره به مخامخ شئ. فلا تنتصران،
چې مقابله یې نشئ کولی. یعنې دا ستاسو له وس نه بهر ده. د دې آیته معلومیږي چې انسان ته دا توان او ځواک نه دی ورکړل شوی چې هغه د ځمکې له اقطارو ووځي او د اسمان له اقطارو. که بر ځي نو له بیدوده شعلو سره به مخامخ کېږي، شهاب ثاقب سره. او که ځمکې ته ننوځي نو هر څه به د ویلې په توګه وګوري. یعنې د ځمکې په سر داسې مواد نشته چې له هغه نه دې سړی له دې برخې د ځمکې د سړی روغ رمټ تېر شي، ځکه هلته هر څه ویلې دي. انسان داسې مواد نشي پیدا کولی چې په هغې کې ځان خوندي کړي او له دې نه تېر شي، ځکه د دې ځمکې ټول مواد هلته ویلې دي. داسې ترکیب، داسې مواد نشي جوړولی چې د هغه په قفس کې، د هغه په صندوق کې ځان خوندي کړي او له دې نه تېر شي. د دې آیت صریح معنا دا ده چې انسان د دې توان نه لري. شاید ځینې داسې فکر وکړي چې دا د ګورو چې انسان حتی تر مریخ پورې د رسېدو هڅه کوي، خو دې ته متوجه نه دی چې دا زموږ ټول نظام، شمسي نظام، د دې ټول عالم په پرتله دومره هم نه ده لکه یو وړه ذره چې د دې رڼا مخې ته ځلیږي، سړی یې ګوري، یو وړه ذره هم نه ده. داسې ذره چې په محاسبه کې راشي، موږ ورته محاسبه هم نه لرو. وړوالی زموږ د ټول شمسي نظام دومره دی چې د هغه لپاره موږ معیار نه لرو، یو ملاک نه لرو، یو اندازه او مقدار نه شو ټاکلی چې دا دومره ده، دومره وړوکی ده. لا موږ 100 کیلومتره له ځمکې نه برتلي او لا د لمر د شمسي نظام ټولو ستورو ته هم رسېدلی نه وي. مریخ ته لږ ورنږدې شوي، سپوږمۍ باندې انسان کوز شوی ده چې سپوږمۍ د دې ځمکې یو قمر ده، یو برخه ده. د دې معنا دا ده چې قرآن کومه خبر چې 1400 کاله مخکې کړې چې د ځمکې د زړه ټول مواد ویلي دي، نن ساینس او علم هم دا خبره کوي. مګر دا یو ستره معجزه د قرآن نه ده، یو ستر علمي اعجاز. قرآن عظیم الشان دا مطلب یوازې په دې آیت کې نه بلکې په بل آیت کې هم په دې توګه توضیح کوي. اامنتم من فی السماء ان یخسفکم الارض فاذا هي تمور. آیا له هغه الله چې په اسمانونو کې دی له دې نه ځان خوندي او مسؤول ګڼئ، فکر کوي چې خوندي یاستئ د هغه له مؤاخذې، د هغه له نیونو، د هغه له عذاب ځان خوندي ګڼئ، له دې چې په ځمکه کې مو خسف کړي، په ځمکه کې مو شخ کړي، او بیا به ناڅاپه ګوري چې دا ځمکه خوځېږي. یعنې که د ځمکې په سر چېرته خسف واقع شي، ځمکه کښېني، ناڅاپي به ګوري چې داسې مواد راځي چې هغه د خوځېدو په حالت کې دي. دا آیت هم ښیي چې که د ځمکې یو برخه خسف شي، کښېني، د ځمکې په ویلو موادو باندې راځي او داسې به خوځېږي لکه یو تخته د اوبو په سر، لکه چې تاسو د اوبو په سر باندې یو تخته کښېږدئ او خوځېږي. ولې خوځېږي؟ دې لپاره چې په مایع باندې د مایع په سر راسي، خوځېږي. چېرته هم چې ځمکه خسف شي، خسف یعنې دا چې د ځمکې ډبرین قشر، دا ځمکه ټوله د ډبرې یو قشر احاطه کړی، دا ویلي مواد ټول یې دې په منځ کې، له داخل نه یې دې ډېر زیات فشار کوي، دا وچې، او هغه ځای چې وي چې نازک یا د باراني زیات فشار له کبله دا وچې وي او یا د داخلي فشار له کبله دا وچې، او په دې ترتیب د ځمکې هماغه تخته، ډبرینه تخته، د ویلې موادو مایع په سر راشي او خوځېږي. اامنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هي تمور. بیا به ناڅاپه ګوري چې دا خوځېږي. دا هم د قرآن یو بل ستر
علمي اعجاز دی چې څو مطالبو ته اشاره کوي. مګر ګمان کوي دا اواره ځمکه چې تاسو ته یې په خپلو وږو ځای درکړی او ستاسو د رزق او روزي د تأمین وسیله ده او دا دنده ورسپارل شوې، تاسو په خپلې غېږ کې ساتي، تاسو ته د رزق او د روزي انتظام کوي، دانه او میوه درته راټوکوي، همداسې به د تل لپاره ستاسو په خدمت کې، دا ګمان مو کړی او دا اوسنی حالت یې تلپاتی دی، مستمر او ثابت چې په هغې کې هېڅ تغییر نه راځي او له دې نه ویره نه لري چې دا عالم د خپل ټولواک په اراده دا اوسنی خپل آرام او ډاډمن حالت بدل کړي. له باره الله تعالی دا امر صادر کړي چې نور د ځمکه دا خپل اوسنی حالت بدل کړي. فکر کوئ ځان له دې نه خوندي ګڼئ، دا حالت به همداسې تلپاتی او دایمي، په دې کې به هېڅ تغییر نه راځي، ځمکه به تل ستاسو په خدمت کې. څه شي د داسې حالت له راتلو مطمئن کړي چې دا ځمکه به خپل دا موجوده کیفیت و حالت له لاسه ورکړي؟ د دې کاذب ډاډ او اطمینان لپاره کوم دلیل هم لرئ؟ په دې مبارک آیات کې د خسف یعنې د ځمکې د کښېناستلو او ننوتلو بیان د لړزېدا سره یو ځای راغلی. ځمکه خسف کوي، کښېني یو برخه او بیا لړزېږي، فاذا هي تمور. د ځمکې په ارتباط د قرآن د دې بیان اسلوب داسې دی چې ښیي که د ځمکې په کومې برخې کې خسف واقع شي، ځمکه کښېني، زلزله به راځي. او نن ساینس دقیقا همدغه خبر کوي چې د زلزلې یو لوی عامل خسف دی. د ځمکې دا ډبرین جدار وچې وي او دا لاندې مایع باندې واقع شي او زلزله واقع شي. کوم مطلب چې په دې آیت کې د خسف او د زلزلې په ارتباط شوی، یوازې په تیرې پیړۍ کې همدا حقیقت ساینس او علم ته څرګند شو. دا آیت دا هم وایي چې د اوبه د ځمکې د سر لومړی مرکب دی، لکه څنګه چې په دې 13 آیت کې ویل شوي دي. مخکني درس کې مو ورته اشاره وکړه. د ځمکې په سر لومړی پیدا شوی ترکیب ماده اوبه دی او د ژوو پیدایش هم له همدغه اوبو نه پیل شوی. دا چې د اوبو د پیدایش یادونه د ځمکې او د اسمانونو له پیدایش سره متصل شوې، د دې معنا دا ده چې د ځمکې په سر لومړی پیدا شوی مرکب او ماده اوبه دي. که تاسو نن د هر ساینسپوه په وړاندې، د منصف او عادل ساینسپوه په وړاندې دا خبره کښېږدئ چې زموږ په قرآن کې دا ویل شوي چې د ټولو ژوو پیدایش له اوبو نه پیل شوی او د اوبو یادونه د ځمکې او د اسمانونو له پیدایش سره توأم یو په بل پسې یاده شوی. هغه به په دې اعتراف کوي چې دا داسې یو ستر حقیقت دی چې موږ اوس ورباندې پوه شوي. تاسو پوهیږئ چې لومړي پیدا شوي عناصر تر ټولو ساده عناصر هیلیوم او هایدروجن، دوه هغه تر ټولو ساده او بسیط عناصر دي چې یو پروتون خپل هسته کې لري او یو الکترون دی، او دا هایدروجن د اوبو د ترکیب 2/3 برخه تشکیلوي. هایدروجن پیدا شوی
دا اوس هم په دې کائنات کې موږ دغسې ستوري لرو چې هیلیوم او هایدروجن لري، له هغه نه ما سوا نور عناصر نه لري. دا نور عناصر وروسته پیدا کېږي. په ځمکه کې هم همدغه تجربه تکرار شوې. لومړی ساده عناصر پیدا شوي دي او بیا هماغه ترکیبات او مواد چې له همدغو ساده عناصرو له ترکیب نه رامنځته شوي، بیا ورو ورو پیچلي عناصر، درانه عناصر چې په هسته کې د پروتونونو شمیر هم زیات او په مدارونو کې د الکترونونو هم، دا وروسته را پیدا شوي دي او بیا د دوی اړوند مرکبات هم وروسته پیدا شوي. دا هم د قرآن یو ستر اعجاز دی. وایي چې لومړی پیدا شوې ماده د ځمکې په سر اوبه دي. قرآن په یو بل آیت کې د دې مزید وضاحت کوي. فرمایي وهو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام وكان عرشه على الماء. الله تعالی هغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکه یې په 6 ورځو کې پیدا کړل او عرش یې په اوبو. دا هم داسې یو آیت دی چې په دې باندې مخالفینو او معترضینو ډېر زیات اعتراض کړی ده او عجیب تعبیرونه هم د دې آیت په ارتباط وړاندې شوي. هم د دشمنانو لخوا اعتراضونه ډېر زیات تند و تیز دي او هم د دې په ارتباط تعبیرونه هم تر ډېر حده پورې د حیرت او تعجب وړ. وکان عرشه علی الماء، مخصوصا د دې آیت دغه برخه چې د الله تعالی عرش د اوبو په سر و. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تر څو تاسو وازموئ چې کوم یو مو د عمل له پلوه تر ټولو غوره دی. ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. او که ته ورته ووایې چې د مرګ نه وروسته به بیرته راپاڅئ، بیرته به راژوندي کېږي، کافران به حتما وایي چې دا هسې د سحر او جادو خبره ده. تا سره یې نه مني، انکار کوي او دا وایي چې څرګند سحر دی. په دې مبارک آیت کې ویل شوي چې الله تعالی اسمانونه او ځمکه په 6 ورځو کې پیدا کړه، په داسې حال کې چې عرش یې په اوبو باندې و. عرض مې وکړه چې د دې آیت په ارتباط د مفسرینو ترمنځ هم ډېر زیات او ژور او پراخ اختلافات دي. هم په دې اړه چې آیا له دغو 6 ورځو نه همدا زموږ 6 اوسنۍ ورځې دي، هر یو 12 ساعته، 6 ورځې 24 ساعته، همدا ورځې. بایبل همدا خبره کوي، همدا ورځې چې 12 ساعته ده، یعنی الله تعالی ځمکه او اسمانونه په 2 ساعتونو کې پیدا کړي. او متاسفانه چې زموږ ځینو مفسرینو هم د بایبل دغه خبره را نقل کړې ده. د دې آیت په تعبیر کې هم د هغوی د بایبل نظر راخیسته ده، انتقال کړی. نه دا نظر د کوم حدیث په بنسټ دی او نه د کوم آیت په استشهاد. او هم په دې اړه د دوی ترمنځ ژور اختلاف دی چې د دې فقرې معنا څه ده چې د اسمانونو او د پیدایښت په مهال د الله تعالی عرش د اوبو په سر. آیا عرش او اوبه د ځمکې او اسمانونو له پیدا کېدو نه وړاندې پیدا شي؟ دې پوښتنې ته به څه ځواب وایي؟ آیا عرش داسې شی دی چې د بل څه پر سر ولاړ وي، هماغسې لکه د ځمکې کوم تخت؟ او که معنا یې دا ده چې هغه مهال یوازې اوبه د الله تعالی تر واکمنۍ لاندې وي، یعنې د ځمکې په سر د الله تر واکمنۍ لاندې یوازنۍ ماده چې وه هغه اوبه وي. له عرش نه مراد د الله تعالی د واکمنۍ او سلطې لاندې د اوبو شتوالی ده. آیا له اوبو مراد همدا زموږ اوسنۍ اوبه دي؟
همدا چې اوس یې موږ څښلو اوبه، که دا چې هغه مهال اسمانو ځمکه د اوبو په څېر ویلې وو او څه چې هم په دې ځمکې او اسمانونو کې وو ټول ویلي او د الله تعالی د واکمنۍ تر تخت او عرش لاندې. د دې مبارک آیت دی په ارتباط باید څو خبرې په جدي او دقیقه توګه په پام کې ولرو. دلته د الله تعالی په ارتباط په اړه د عرش او ورځې یادونه شوې. دا دواړه نومونه انسانانو د خاصو شانو لپاره وضع کړي. د عرش لفظ هغه څه دی چې انسان خپله وضع کړی ده، د عربانو پلرونو وضع کړی. هغه څه ته چې موږ دلته اوس د تخت نوم ورکوو، او ورځ هم د یو وخت لپاره دی انسان له لورې نه یو نوم غوره شوی، هماغه 12 ساعته چې موږ د ورځ په نامه یادوو، او دری د روز، او عرب د یوم، او انګلیسي کې هم ډے. هر قوم د دې لپاره ځان ته نوم لري. که دا قرآن په کومه بله ژبه راغلی بیا به د دې یوم لپاره هماغه د هغه ژبې اړوند نوم غوره کول، او که په دری نازل شوی نو د عرش په ځای به د تخت لفظ کارول. خو کله چې دغه الفاظ د الله تعالی په ارتباط راځي نو هغه هیڅ کله په متبادره او معموله معنا باندې نشو اخیستلی. عرش داسې شی دی چې د ځمکې کوم تخت ته ورته شی. په دې لفظ سره موږ ته یو مفهوم زموږ ذهن ته رانږدې کړی شوی دی چې لږ راته اسان شي او زه ورباندې پوه شم. موږ معمولا وایو چې دا ملک دی پایتخت دی، او د دې په تخت باندې هم فلان واکمن ناست دی، او دا ملک هم د دې پایتخت نه اداره کیږي. له تخت نه زموږ مراد د واکمنۍ هغه نه، او دا فقط یو سمبول دی. دا تخت، پایتخت او د پاچا په تخت باندې کښېناستل دا فقط یو سمبول دی. الله تعالی موږ ته د دې لپاره چې دا مفهوم لږ موږ ذهن ته رانږدې شي او اسان شي، پوهېدل یې راته اسان شي، فرمایي چې الله تعالی د ځمکو او اسمانونو پیدا کړي، او بیا د دې ملک واک هم د هغه په اختیار کې دی. الله تعالی د دې ځمکې او اسمانونو واکمن دی، پاچا دی، حاکم دی. دا ټول ملک د هغه تر عرش لاندې دی، یعنې د هغه تر واکمنۍ لاندې دی. دا هر څه هغه اداره کوي. د دې مفهوم د افادې لپاره الله تعالی دغه الفاظ په دې الفاظو موږ ته دا مطلب ویلی. له عرش نه مراد قطعا داسې یو څه نه دی چې د ځمکې د سر له یو تخت سره شبیه شي. څه دی؟ یوازې الله تعالی ښه وباندې پوهېږي. موږ همدومره پوهېږو، تر دې نه زیات مخکې نشو تللی. موږ د الله تعالی په الله تعالی ایمان لرو او په صفاتو یې هم باور. خو د الله تعالی د ذات په ارتباط موږ په هیڅ نه پوهېږو. د الله تعالی د ذات په ارتباط په فکر هم نه کوئ. موږ له دې نه منع شوي چې د الله تعالی د ذات په ارتباط فکر وکړو، ځکه دا زموږ له تصور نه ډېر 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 اوچت دی. موږ ډېر واړه یو، ذهن مو هم ډېر وړوکی، دا استعدادونه مو هم ډېر محدود. موږ په دې فضا کې ډېر شیان نه ګورو. دغه فضا ډکه ده، یو ځای هم خالي نه ده، موږ یې نه ګورو. دغه اطاق یو ځای هم خالي نه دی، ولې موږ ته تشه فضا معلومیږي. دا ټول شیان موږ نه ګورو. دا عالم هم دغسې په دې ټولې هستي کې یو نقطه هم تش ځای نشته، ولې ما او تا چې سترګې واړو داسې فکر کوو چې دا ټوله فضا تشه ده. موږ ډېر شیان نه ګورو،
نه یې پیژنو، حتی ورته نوم هم نه لرو. د الله تعالی د ذات په ارتباط به له هغه تصور ډډه کوو چې خدای له کوم مخلوق سره تشبیه کړي. خدای نه په ذات کې له خپل مخلوق سره ورته دی او نه په خپلو صفاتو کې. خدای هیڅ مثال نه لري. لیس کمثله شی. دته ورته شی په دې عالم کې نشته. د ده افعال هم ځانګړي دي او دغه ذات هم ځانګړی او زموږ له تصور نه ډېر اوچت. د الله تعالی د نعمتونو په ارتباط فکر وکړئ، خو د ذات په ارتباط نه. د الله تعالی د صفاتو په ارتباط فکر وکړئ. خدای بصیر دی، خدای عالم دی، خدای سمیع دی، خدای رزاق دی، خدای خبیر دی، چې د هر یو لپاره یو هغه لرو موږ معنا او تعبیر هم لرو. اما د الله تعالی د ذات په ارتباط به له هر نوع تفکر او تصور ډډه کوو. نو نه عرش داسې یو شی دی چې د ځمکې کوم تخت سره ورته او نه د اوبو په سر د عرش اوسېدل داسې لکه یو د ځمکې تخت چې د اوبو په سر ولاړ او نه په عرش باندې د الله تعالی استوا داسې ده لکه یو څوک چې په تخت باندې کښېني. له دې نه اصلي مراد دا دی چې الله تعالی د دې ځمکې پاچا دی، د دې ټول عالم او کائناتو واکمن دی، حاکم دی، مالک دی، ملک دی. دلته دغه حکم نافذ دی، دلته هر څه دغه په اراده کېږي. دلته امر ټول دغه له خوا نه صادرېږي. دلته چې هر څه کېږي د په امر کېږي. مراد دغه دی. نه ورځ هغه څه دی چې موږ یې اوس دلته پیژنو. موږ په قرآن عظیم شان کې داسې آیتونه لرو چې کله د ورځ مفهوم د الله تعالی په ارتباط راځي، یو وخت وایي چې یوه ورځ د الله تعالی په نزد کې داسې ده لکه ستاسو زر کلونه چې شمېره یې. د دې معنا دا چې دا ورځ او هغه ورځ سره فرق لري. بل آیت کې وایي چې دا یوه ورځ د الله په نزد داسې ده لکه ستاسو 50,000 کاله. د دې معنا دا چې دا ورځ هم هغه ورځ نه ده چې موږ یې پېژنو، چې دا الله تعالی په 6 ورځو کې ځمکه او اسمانونه پیدا کړي. د دې معنا دا نه ده چې په دې 2 ساعتونو کې الله تعالی د ځمکو او اسمانونو پیدا کړي، بلکې دا 6 تکویني مراحل دي. په 6 تکویني مراحلو کې چې هر یو شاید میلیونونه کاله ولري. په دغه 6 تکویني مراحلو کې الله تعالی ځمکه او اسمانونه پیدا کړي. د آیات د دې فقرې په ارتباط چې وکانه عرشه علی الماء، درنو مفسرینو بیل بیل آرا وړاندې کړي. د ځینو له تعبیرونو داسې معلومیږي چې ګواکې د الله تعالی عرش به د ځمکې د سر له کوم تخت سره ورته شی او د اوبو په سر هم اوسېده همدغسې لکه د ځمکې په سر د اوبو په سر چې کوم تخت ودرېږي. په داسې حال کې چې نه د الله تعالی عرش د ځمکې د کوم تخت سره ورته دی او نه یې په اوبو استقرار. معنا یې هماغه ده چې ما عرض کړ چې د دغسې الفاظو مراد او معنا دا ده چې الله تعالی عرش د اوبو له پاسه و، یعنی اوبه د عرش د الله تعالی د واکمنۍ تر عرش لاندې. د یو آیت په اصلي مطلب هم انسان هلته ښه پوهېدی شي چې وګورو په کوم مناسبت راغله. تر دې نه مخکې څه ویل شوي د بحث اصلي موضوع کومه ده. یوازې یو آیت بیل رایستل له مخکني او وروستني سیاق و سباق سره له تړاو پرته څېړل اکثرا سړي ته ابهام را منځته کوي او په اصلي مفهوم یې سم نشي پوهېدلی. هر آیت باید عمل ته په خپل ځای کې له مخکنیو او وروستنیو سره په ارتباط د بحث موضوع کې باید وسي. باید وګورو تر دې مخکې او وروسته څه ویل شي. که دلته لږ ځیر شو نو راته جوته کېږي چې دا آیت له مخکني آیت سره ژور ارتباط لري. په مخکني آیت کې ویل شوي چې د ټولو ژوو او ساکشو روزي
د الله تعالی له لوري تأمین کېږي، د هغه په ذمه ده. هماغه حالات چې د دوی د پیدایښت او مړینې له نیټې خبر دی. آیت دغسې ده: دا د سورې عنکبوت آیت نه، آیت مخکې ما ولوستو نه، مخکې هم نه دی لوستلی. دا آیت تاسو نه دی رااخیستی. آیت داسې دی چې په ځمکه کې هیڅ خزنده نشته مګر چې رزق او روزي پر الله ده. وما من دابة ويعلم مستقرها ومستودعها. په ځمکې او اسمانونو کې داسې خزنده نشته، داسې ساکش نشته، داسې ژوندی شی نشته مګر دا چې روزي پر الله ده. او د هغه په مستقر هم پوهېږي او په مستودع هم. متاسفانه د مستقر او مستودع په ارتباط هم د مفسرینو ترمنځ اختلاف ده. ځینې فکر کوي چې له مستقر نه مراد د هغه د استقرار ځای دی، ګواکې دا اسم مکان دی. او له مستودع نه هم د هغه د بېلېدو مکان دی. د کوم ځای نه چې هغه ودا کوي، درومي، بېلېږي. دا تعبیر یې وړاندې کړی په داسې حال کې چې دا صحیح تعبیر نه دی. له مستقر نه دا اسم زمان دی نه اسم مکان. یعنی د هغه د استقرار له نیټې هم خبر دی او د تلو له نیټې هم. کله راځي الله تعالی پوهېږي چې کله راځي، او کله درومي الله تعالی ورباندې پوهېږي چې کله درومي. او دا ځکه چې څوک یو چا ته د رزق او د روزي انتظام کوي نو باید وپوهېږي چې په دې ټولي کې چې رزق او روزي د هغه په واک کې ده، باید پوهېږي چې څوک راځي او څوک درومي. دې ته په پام سره به د هغوی لپاره د رزق او د روزي انتظام کوي. که د حمایې ټولۍ غواړي چې د خپلو کارکوونکو او منصوبینو لپاره د ډوډۍ بندوبست وکړي نو باید دا په پام کې چې کله څوک زیاتېږي او کله څوک کمیږي. همداراز الله تعالی د ټولو ژوو روزي په خپله ذمه اخیستې او هغه پوهېږي چې کله یو راځي او کله یو درومي. د ټولو د راتګ له نیټې نه هم خبر ده او د تلو له نیټې هم خبر ده. همدې ته په پام سره هغوی ته د رزق او د روزي انتظام کوي. آیت همدا دی. له هغه نه وروسته ویل شوي دي چې الله تعالی هغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکه یې په 7 ورځو کې پیدا کړل او عرش یې په اوبو. معنا دا ده چې دا برخه د آیات د مخکني سره خاص او ژور تړاو لري. او تړاو هم دا چې الله تعالی د همدغه مخلوقاتو لپاره د لومړی شی چې دوی تر ټولو زیات ورته ضرورت لري اوبه دي، هغه را پیدا کړي. او دا کټ مر داسې ده لکه چې الله تعالی د انسان د پیدایښت نه دنیا ته راتلو نه مخکې څه کوي؟ د هغه لپاره د رزق او د روزي انتظام کوي. د مور په تي کې ورته ټول خوراک و څښاک څه ته چې دی ضرورت لري تر 2 کلونو پورې، که دا ویټامین دی، که دا اوبه دي، که دا پروتین دی، که هر څه ته چې یو انسان ضرورت لري دا ټول د مور په تي کې په شیدو کې د هغه لپاره برابر کړي. کټ مټ دغسې یعنې د انسان له پیدایښت نه مخکې الله تعالی ورته د اوبو بندوبست کړی. هماغسې چې د ده له پیدایښت نه وړاندې د مور په تي کې د هغه لپاره د شیدو بندوبست کړی. نو د دې معنا قطعا دا نشي کېدلی، ځکه د بحث موضوع دا نه ده چې د الله تعالی عرش څنګه ده، په عرش باندې دغه استوا څنګه ده او په اوبو باندې د عرش ودرېدل څنګه دي. دا یو هم مراد نه ده. د دې ارتباط له مخکني آیات سره فقط همدا دی چې د الله تعالی د ټولو ژوو د رزق او د روزي ذمه په غاړه اخیستې ده. د هغوی له مستقر نه
تقرر له نیټې نه هم دقیقا خبر دی او د تلو له نیټو یې د ژوند نه هم له مرګ نه د پیدایښت نه هم او د تلو او د مرګ له نیټې نه هم خبر ده. همدې ته په پام سره د هغو لپاره د رزق روزي انتظام کوي. د همدې لپاره مخکې له دې نه چې ژوي پیدا کړي اوبه یې پیدا کړي او د هغو لپاره د رزق د روزي دا اوبه هم د هغه د جوړښت او د ترکیب یو اصلي عنصر دی او هم د هغه د ژوند د بقا لپاره اصلي او ضروري توکی. په همدې ارتباط د قرآن عظیم الشان یو بل آیت ته چې دا ترې ډېر په وضاحت سره معلومیږي. وکأی من دابة لا تحمل رزقها الله یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم. او څومره دغسې خزنده چې د خپل رزق او د روزي پیټه یې په اوږو نه وړي، یعنې د خپل رزق او د روزي حامل نه دی، نه کښت کوي، نه پټی لري، نه ذخیره لري. الله یرزقها و ایاکم، الله تعالی ورته رزق ورکوي او تاسو ته هم. ډېر کم ژوي داسې دي چې ذخیره لري. یو له هغو نه انسان دی. میږي هم داسې دي چې د ژمي لپاره ذخیره کوي. نور حیوانات هم چې د ژمي له لوري بیا هغه بهر کې کار نشي کولی ځان ته ذخیرې لري. الله تعالی فرمایي چې لکه څنګه چې دا ټولو ژوو ته الله تعالی رزق ورکوي تاسو ته هم درکوي. وهو السمیع العلیم، او هغه اورېدونکی پوه ذات دی. فریادونه اوري، دعاګانې اوري، د هر چا له احتیاجه خبر ده او د هغه احتیاجات رفع کوي. رزق او روزي په خپله ذمه اخیستی. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. کله دوی وپوښتې چې د اسمانونو ځمکه چا پیدا کړې او د لمر سپوږمۍ چا مسخر کړې، د چا په اراده په یو معین مدار کې خوځي، یو نیټه و یو لحظه و یو انچ هم نه له خپل وخت نه وروسته وړاندې کېږي او نه خپل مسیر او ځای بدلوي. که پوښتنه وکړي چې د لمر او سپوږمۍ چا مسخر کړي او د ځمکه او اسمانونو چا پیدا کړي، لیقولن الله، حتما به وایي چې الله. له دې نه پرته بل ځواب نه لري. څه به وایي له دې نه پرته؟ فانا یؤفکون، نو څنګه دوکه کېږي. اوس که څوک دا دواړه آیتونه بیل بیل سره وڅېړي، په تعبیر کې له مشکلاتو سره مخامخ کېږي. اما که له یو بل سره تړلې وڅېړي مطلب واضح کېږي. هر څه ته رزق او روزي الله تعالی ورکوي. انتظام د رزق و روزي الله تعالی کړی. هماغه الله تعالی چې د ځمکه او اسمانونه هغه پیدا کړي. د رزق منشا او منبع او وسیله یې اسمان دی چې له هغه نه اوبه واوره او باران راورېږي، او یا ځمکه ده چې له هغه نه دانه او میوه راشنه کېږي. نو دلته د ځمکې او اسمان د پیدایښت ته اشاره فقط د همدې خاصې موضوع په ارتباط ده، د رزق او د روزي د انتظام په ارتباط. یعنی د رزق او د روزي وسایلو ذرایع هم خدای پیدا کړي، هماغه خدای چې ټولو ژوو ته روزي هم هماغه ورکوي. د رزق او د روزي دوه نور مهم عوامل یا شپه ده او یا ورځ. لمر د ورځې نښه ده او سپوږمۍ د شپې. که د ځمکې په سر دغه انتظام نه وای چې کله ورځ کله شپه، کله لمر او کله سپوږمۍ، که دا ترتیب نه وای د ځمکې په سر د ژوو نه پیدایښت ممکن و او نه دوام. بې له لمره د ځمکې په سر هیڅ ژوی هم نه پیدا کېدی شي او نه دوام کولی شي. نو دا څلور شیان چې ستا رزق او روزي په هغه پورې تړلې ده او د رزق او د روزي اصلي عوامل دي: ځمکه، اسمان، سپوږمۍ او لمر، شپه او ورځ.
ستا د رزق او د روزي او د ټولو ژوو د رزق او د روزي منبع او منشأ او عامل او سبب دا څلور شان دی. نو دلته د دې آیات ارتباط له مخکني سره همدا ده. هماغسې لکه چې په بل آیات کې د اوبو په سر د عرش استقرار ارتباط لري د دې سره چې د ځمکې په سر هیڅ د ځمکې او اسمانونو کې هیڅ ژوی نه ده مګر چې رزق او روزي د الله په ذمه ده. نو په اوبو باندې د عرش استقرار هم مراد دا ده چې د اوبه لومړی ترکیب و چې پیدا شوي او د الله تعالی په ملک او دغه تر عرش لاندې. دې ته هم باید پام وي لکه څنګه چې په دې آیات کې ویل شوي علی الله رزقها، په الله تعالی دی، پر الله تعالی دی دغه رزق. که دا علا په متبادره معنا ونیسو، په متبادره معنا دې معنا داسې راځي لکه چې ځکه علی الله یعنې په خدای باندې، علی الانسان یا د انسان په وژو باندې، د انسان لپاسه. لکه څنګه چې دلته موږ دا آیات په دې معنا او داسې تعبیر سره نشو وړاندې کولی، بلکې وایو چې په د الله تعالی په ذمه باندې دی، د الله تعالی په وژو باندې نه، پر الله تعالی باندې نه، بلکې د الله تعالی په ذمې باندې. له دې نه پرته هر بل تعبیر چې وړاندې کړي غلط دی، اشتباه مو کړی. همداسې که د اوبو په سر د الله تعالی عرش له دې نه پرته په بله معنا تعبیر کو غلطي مو کړې. پر اوبو باندې د الله تعالی عرش یعنې چې د اوبه د الله تعالی په ملک او په دا پراخ ملک کې لومړنی توکی و چې د ځمکې په سر پیدا شوی. ځینې مفسرینو دا هم ویلي چې دوی هم تر ډېر حده پورې نږدې شوي دي. ځینو ویلي چې دا عالم د اسمانونو او ځمکې له پیدایښته مخکې د مایع په څېر و، اوبو ته ورته. دا تر یوه حده پورې د پام وړ دی. ټول د ځمکه او اسمانونو کې ستاسو ګورئ ستوري یو وخت داسې مرحله ورباندې تېره شوې چې ویلي وو، په هغه کې جامد شی نه موندل کېدو. نو ګواکې د الله تعالی تر عرش لاندې هر څه ویلي وو. دا هم کیدی شي خو د دې لپاره چې له اصل موضوع سره اړخ نه لګوي. که دا آیت بیل راغلی وی لا کېدلی شي چې انسان هم دا تعبیر هم ورسره منلی وي، خو د موضوع سره په ارتباط دا اړخ نه لګوي. همداراز ځینې په دې عقیده دي چې په سر کې ځمکه په پریړو وریځو پوښل شوې وه. پرلپسې زورورو بارانونه شوي، دومره چې ټوله ځمکه په اوبو کې پټه شوې. او ګواکې همدا د قرآن د دې آیت مصداق دی. وریځې وي، بارانونه شوي، دومره شوي دي چې دا ځمکه ټول په اوبو کې پټه شوې. او واقعیت دا دی چې که دا د ځمکې ټولې اوبه چې اوس په څو برخو ویشل شوي دي، ځینې فضا کې وریځې دي، پریړې وریځې، یو لویه برخه په فضا کې ده او یو لویه برخه یې هم قطب کې، شمالي او جنوبي قطب کې، په سترو سترو دنګو دنګو غرونو کې. که دا د وریځو بڼ ځمکې ته راکوز شي او دا د اوبو د واورو دنګ دنګ غرونه هم ویلی شي، دا ځمکه ټوله تر اوبو لاندې کېږي. ځینې فکر کوي چې شاید دا تعبیر وي چې یو وخت ځمکه همداسې حالت درلودو، نو ګواکې د الله تعالی تر عرش لاندې ځمکه وه چې اوبو پوښلې. خو دا هم په دې خاطر چې له موضوع سره اړخ نه لګوي. اصلي موضوع فقط هماغه یوه ده چې د رزق او د روزي تر ټولو مهم توکی او د ټولو ژوو د ترکیب اصلي عنصر
اوبه دي او د الله تعالی تر عرش لاندې همدا. یو بله موضوع چې په همدې ارتباط راځي هغه دا ده چې دا د ځمکې په سر دا اوبه له کومه ځای راغلی او بوټي له کوم ځای. یو د مناقشې وړ موضوع د ساینس پوهانو همدا هم ده چې دا وڅېړي آیا دا اوبه او واښه بوټي خپله له ځمکې پیدا شوي که له کوم بل ستوري راغلی. ځینې په دې عقیده دي چې دا له بل ستوري راغلی، دا په خپله د ځمکې له زړه نه دی راټوکېدلی بلکې له بهر راغلی. خو قرآن فرمایي چې والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها. او له دې وروسته یې ځمکه خوره کړه او د هغې اوبه او د هغې واښه یې ترې راوایستل. یعنې دا چې دا اوبه هم د اوبو د ځمکې له زړه نه راټوکېدلې او دا نباتات او واښه هم ټول. یعنې الله تعالی په دې ځمکې کې دا استعداد ایښی چې هم د اوبو ترکیب کې جوړ شي او هم بوټي ترې راشنه سي. نن دا یوه زړه ساینسي نظریه وه چې ویلې کیدی شي دا بوټي او اوبه له کوم بل ستوري راغلي ځمکې. خو نن د ساینس وروستۍ نهایي قاطع پرېکړه دا ده چې دا اوبه هم له ځمکې را پیدا شوي او دا واښه هم په خپله له ځمکې راټوکېدلي. او دا یقینا چې د قرآن یو بل علمي اعجاز دی. قرآن چې کومه خبره 1400 کاله مخکې کړې وه نن ساینس همدغه خبره کوي. الله تعالی په ځمکه کې اوبه خلق کړي او هغه یې د ځمکې له زړه راایستلې او د دې معنا دا ده چې دا اوبه له کوم بل ځای نه ځمکې ته نه دي رانتقال شوي، له کوم بلې سیارې ځمکې ته نه دي راغلي. الله تعالی په ځمکه کې د نباتاتو د راټوکولو استعداد شته. د اوبو له پیدایښت وروسته یې د هغې نباتات راشنه کړل. نو نباتات هم له کوم بلې سیارې نه ځمکې ته نه دي رانتقال شوي. او دا دواړه مسلې د ساینس پوهانو ترمنځ یو مهمه مسله ده چې په دې کې اختلافات د رایې وو. ورو ورو د اختلافات ختم شوي. اوس ساینس وروستۍ قاطع پرېکړه دا ده چې دا دواړه هم په خپله له ځمکې نه را پیدا شوي. په همدې اکتفا کوو. که له ورونو سره سوالونه یې هیله ده وتوانېږو چې هغوی ته ځواب ووایي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.